حاجي صاحب محترم، په لومړیو کې په ملا صاحب رحمت الله علیه باندې علمي سیمینار د منبر علمي او کلتوري ټولنې لخوا جوړ شو. ورپسې د اعزاز په توګه باندې د نمونې په شکل باندې لیکدړه او د هغه لنډه تاریخچه راوړل شوه، د هغه په مقبره مبارکه باندې کېښودل شوه. د دې ټولنې د خدمتونو نه او د اطلاعات فرهنګ نه څومره راضي یاستئ او څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ د دې لپاره چې ما لږ مخکې نه فکر کړی وی، ما د دې لپاره جملې جوړې کړې وې، د دوی نه، د دوی د کارونو نه، د دوی د خدماتو نه، او د دوی د فکر نه، او د دوی د احساس نه، او د دوی د یو نیکې جذبې نه چې کوم مادي غرض پکې نشته، بل څه تمه توقع پکې نشته دی. او موږ خو فقیران خلک یو، زموږ نیکه به هم فقیر چې نور لیکه، او موږ هم دغه شانتي همغه شانتي یو. الله دې دغه د فقیرۍ اصلي شان موږ کې پیدا کړي، خو په ظاهر لحاظ څه نشته دی موږ سره. نو دا خلک چې دومره دوی څه وکړل، نو داسې خلکو نه خو هر څوک ترې راضي کېږي، څوک چې د احساس خاوند دي، څوک چې د یو فکر خاوند دي، نو د داسې خلکو باید ډېر قدر وشي. او موږ د منبر د علمي او کلتوري ټولنې د دغه کارونو نه یقینا چې موږ او فکر کوم چې افغانستان کې څوک خبرې د نامنې خبرې، هغوی ټول به په دې باندې ویاړي، او هغوی به خپل سعادت به یې ګڼي. بلکې نو د هغې نه موږ ډېر خوشحاله یو. دا کوم دا لیکدړه چې تاسو ته وویله، لیکدړه که نه، موږ به لیک ډبره نه پوهېږم چې ډبرلیک به مو ته ذکر کېده، خو دا نوی نوم ښه دی په هر صورت باندې، یا دا کتیبه چې کومه ده، یا شناخته. نو د دې تقریب چې کوم بل شو، د دې بیل تاسو موږ ته اعزاز راوباخه. نو تاسو سره او هغوی سره او ستاسو امثالو هم څومره چې دي چې دغه رقم باندې کوم کارونه کوي په دغه طرز باندې، نو دا د هر وخت د قدر دي، یو وخت نه دي. او لکه مخکې چې هلته خبرې وشولې چې دا ځینې خلک چې نوم ورک دي، او د هغوی نومونه څوک را ژوندي کوي، او هغوی د کردار خاوندان دي، او هغوی فیصلې کړي دي، هغوی صالحین دي، او صالحین او مصلحین دي، داعیین دي، او داعیین الی الخیر دي. او داسې خلک چې څوک یادوي او د هغوی پسې ګرځي، پلټنې کوي، تحقیقات کوي، شننې کوي، دا خو نو وړه خبره نه ده. زه ډېر خوشحاله یم، او تاسو هم خوشحاله یم. او د داسې کارونه چې په کوم ځای کې کېږي باید تقدیر شي، تمجید شي، تحسین شي. نو زه بس ما دغه خبره ده چې زه دې خوشحاله یم، او الله دې دې خوشحاله شي، تاسو ټول نه، هغوی نه، دوی نه، نور نه. خیر اوسئ، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اونۍ شاید مصروفه وه ستاسو د کور لپاره، تاسو دپاره عموم کې 100 کاله وروسته د نیکه بابا رحمت الله علیه یادونه راځي، لمانځنې راځي، د ویاړ او افتخار ځای خو به هسې هم وي، خو بیا هم د اطلاعات فرهنګ دغه کار ته په څومره درنه سترګه باندې ګورئ، او دغه نوم بیا را ژوندي کېدل څومره ارزښت ګڼئ راتلونکو نسلونو ته؟ دا خو ښکاره ده چې د دې خو اصل موخه دغه ده چې آینده نسلونه خبر شي. دا خو په خپله یو واضح خبره ده چې دا خو ډېره ارزښتمنه او ارزښتناکه خبره ده، ډېره مهمه ده، بلکې اهمه ده. نو دې باندې خو دې ته موږ توقع لرو، دې نه توقع کېدی شي او باید وشي. همدغه شانتې کارونه، دغه شانتې کردارونه تاسو یې کوئ، دغه کلتوري ټولنې کوي، که هغه د منبر علمي ټولنه ده، که د منبر علمي او کلتوري ټولنه ده، که د نګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هغوی ټولنه ده، د هغوی ریاست دی، د هغوی اعضا دي، افراد دي، مرستیالان دي، څوک څومره چې دي. او که تاسو یې کوم ځای کې چې کار کوئ، ستاسو کومه راډیو چې ده په مارکو کې، دا ټول په مجموع کې یو شی دی، یو زنجیر مختلفې کړۍ دي چې یو بل سره نښتې دي. او دا کړۍ د الله پاک دې ته د وسعت ورکړي، او تاسو ته دې الله توفیق درکړي. مخکې په دې باندې یو تذکر وشو چې دغه د راډیو په سلسله کې یو تلویزیون د دې لپاره یو فکر وشي، نو دا یقینا چې تلویزیون برابر شي او نور دې سره څومره چې موافق او مناسب دغه دي، مثلا لکه د یو پوهنتون فکر تاسو کړی دی، نو دغه ټول یو لوی خبرې دي. موږ په دې باندې موافق یو، دا غواړو، او د خدای نه توفیق غواړو چې موږ هم پکې څه برخه ولرلی شو. خو دا د الله په توفیق کېږي. این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. نو موږ خو په خپله کمزوري خلک یو، خو البته الله پاک خو زورور دی،
هغه د اثر څه کېږي نو مله دې الله پاک توفیق راکړي چې په دغه شانتې کارونو کې موږ نه بیا ورسره برخه پکې زموږ هم پکې وشي او ستاسو سره موږ هم کنار شو هم ملګري شو هم څنګ شو تاسو سره او دا خبره شانه به شانه به یو څه حده پورې لاړ شو نو ډېره مننه دغه خیر اوسې ډېره زیاته مننه مومندره یا خاصتا چکناور یا د مومندو قوم په عموم کې ډېر لوی قوم دی خو صرف د مومندرې او د لالپورې ولسوالۍ چې تقریبا جغرافیې سره په کمو کلونو کې سره بیله شوې ده نور څومره تاریخي شخصیتونه لري دې اړه لږ معلومات نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې ایمل خان مومند ایمل خان بابا او ایمل خان بادشاه دا یو دام دی د ویاړ پګړۍ ده د فخر څلی دی یو منار دی او مینار دی یو دنګ او هسک او لوړ شخصیت دی او کاشکې د هغه کوم کردار چې دی هغه هم د خاورو لاندې کېږي دا شانتې ما مخکې شاید چې ذکر به کړی چې تذکر نه وي او لیکل نه وي نو بیا خو د انبیا علیهم السلام غوندې شخصیاتو تاریخ نه معلوم چاته او نوم هم حتی چې نه وي نو که نه ایمل خان بابا چې څه کړي دي دا کوم چې موږ ته معلوم دي د دې نه په سلوارې کې ووایم هم د هغه به ډېر څه کړي ځان له په جهادي لحاظ باندې نه ځان له د مغولو خلاف نه بلکې د ملت او د امت د اتحاد دپاره او د ولسونو د اجتماع دپاره یو ځای کولو دپاره نو هغوی خو ډېر کارونه کړي دي او دغه شانتې دغه به یاد کړم زه لالپوره کې دوست محمد خان بابا دا هم په اوس وخت کې دا د زین خان غازي زین خان او شهید زین خان مومند د هغه لمسی دی زین خان بابا خو تاسو ته معلوم دی چې د احمدشاه بابا په زمانه کې احمدشاه ابدالي په زمانه کې د پلن هند په زمانه کې هغه د پنجاب گورنر پاتې شوی دی والي پاتې شوی دی هغه زمانه کې چې دا دواړه پنجابونه چې اوس نن سبا کې د پاکستان په پنجاب باندې یادېږي او بل د هند پنجاب دا ټول سره یو او زین خان مومند د هغې گورنر پاتې شوی والي پاتې شوی دی یعنې د یو مملکت په اندازه باندې ساحه او منطقه او اقلیم باندې هغه هلته وو په هغې وختونو کې چې هغوی خلکو ولیدي چې احمدشاه بابا یو قسم امپراتور دی مګر د هغه دا کوم نماینده چې په دې هند کې دی او د هغه د تصرف او قلمرو لاندې چې کوم خاوره ده نو که دا سړی دلته وي دا خو به بالکل به زموږ هر څه به تحت شعاع واقع شي نو د هغوی په شهادت باندې هغوی ډېر خوارۍ وکړي چې هغه شهید کړي بالاخره هغوی دې کار کې کامیاب شو او الله پاک هغه ته شهادت لیکلی به و او د هغه بیا فرزند چې و لمسی غازي دوست محمد خان بابا یا د غازي دوست محمد خان مومند هغه هم یو ډېر اجتماعي سړی و ولسي سړی و او ډېر منلی شخصیت و په لالپورې په کلي کې او د هغه زامن چې و حاکم صاحب او حکمران صاحب ما استاد ما حافظه دومره کمزورې ده چې زموږ خپل هم دي ځینې وخت کې ما سره حافظه یاري نه کوي نو او د هغوی د نورو نه هغوی په خپل وخت کې یعنې نقش ادا کړی دی او به نور ذهن کې که مې سراله وبویم که نه نو دغومره خو دي ډېره زیاته مننه صاحب خوشحاله اوسئ کور ودان تاسو د مننه خوشحاله اوسئ